محترم دوستان و پیرجان خوندو کشران او مشران ټول پیرجان په لوی خدای په وینا ناصر مشاو ملګری دلته یو شعار واکړو چې نه پښتون وو غیرتي پښتون وو خوری خوری هم دا شعار نر پښتون بهادر پښتون بهادر پښتون مګر زما نظر دا دی زما شخصي نظر دی چې جامعه د نر او ښځو دواړو ته جوړه شوې ده د نن په کار کې ښځه او نر دواړه یو موقف لري که موږ احمدشاه بابا یادوو نازو انا ورسره یادوو زرغونه انا ورسره یادوو ملالۍ ورسره یادوو ملال ورسره یادوو ښځې د تاریخ په اوږدو کې واقعا رول لوبولی ځکه د هغو رول په نارینهو په کمه نه دی او هوریا خور د آینده کې خپل ځان لوړ کوي اوس دې په کېمانه کړ لکه په دې بهادر پښتون دا ښه ښه دا زما پیرزوینه وه موضوع ډېره ښکلې موضوع ده او په واقعیت کې دا زموږ داسې تاریخي ستونزه د پښتون تحفظ په مومنټ یا PTM د راوتلو او یا ایجاد انګېزه البته د اوس څخه نه ده دا د هغه وخت څخه چې انګریزانو زموږ پر خاوره باندې یا د هند ونیوي وچ ته راننوتي او د هغه څخه وروسته دغه ستونزه راپیل شوله په سیمه کې یوازینی قوت پښتانه وو چې دوی په مخ کې ولاړ او بیا هغه وخت چې دغه د سرطان دانه چې مخکې ډاکټر صاحب هم وویله دا چې جوړه کړه دا په سیمه کې نه یوازې د پاکستان د خلکو بلکې د منطقې او د افغانستان په سطحه باندې ستونزې او مشکلات پیدا کړل خپله په دننه پاکستان کې پاکستانیان د هغه وخت څخه چې پاکستان جوړ شوی دی د مشکلاتو د ستونزو سره مخامخ بلوڅ ته حقوق نه دي ورکړل شوي سندي ته حقوق نه دي ورکړل شوي پښتانه ته نه دي ورکړل شوي بنګال خو خپله ازادي واخیستله او خپله د پنجاب مظلوم ولس کارګر ولس غریب ولس هغه هم تر ستم لاندې په لحاظه د پاکستان جوړښت خپله د پاکستان د خلکو په نفع نه دی او دا د پاکستان د خلکو غوښتنه هم نه ده نو د پاکستان جوړېدل دا د واقعا د خلکو په نفع نه دی خپله پاکستانیان وایي چې د پاکستان خیر د پاکستان په تجزیه کې دی نو د هغه موږ تاسې د انګریزانو د راتګ سره د څو ستونزو سره مخامخ شوي یو لویه ستونزه دا چې لویه ستونزه زموږ دا وه چې پر موږ باندې درې ځلې برید وکړي او د 1900 د 1890 او د 1880 او همداسې د 1919 دغه درې بریدونه پر افغانستان باندې د افغانستان پر ورټیز حالت باندې ډېره منفي اغېزه وکړله او افغانستان یې د ستونزو سره مخامخ کړي په اقتصادي لحاظ باندې په ورټیز لحاظ باندې او بیا د دغو په نتیجه کې دغه درې معاهدې چې پر افغانستان باندې تحت لامل شولې په 1945 کې د شاه شجاع
ونیول شو او د یو بندي پاچا په حیث باندې په کشمیر کې د انګریزانو سره زنداني و په داسې حال کې چې د هغه ستونزې هم بیخي زیاتې وې د ده مشر ورور شاه زمان په سترګو ړوند د هغه سرپرستي د ده په غاړه باندې وه نو په دغه شرایطو باندې د لاهور معاهده په شاه شجاع باندې امضا کړه چې په دې کې یو لړ سیمې د افغانستان څخه بېلې کړلې په دې معاهده باندې دا د ستونزو راپیل بیا په همدغسې بدو شرایطو کې د لاهور معاهده د وبخښئ د ګندمک معاهده پر افغانستان باندې تعمیل شوله چې په دې باندې هم د افغانستان څخه یو لړ سیمې لکه پښین کورمن منچي او داسې نورې یو سیمې د دې د افغانستان څخه قیچې یا غیچې کړل شولې او د هغه څخه وروسته د ډیورنډ شرموونکې کرښه وه چې نن موږ ټول پښتانه په دغه ستونزو په دغه مشکل باندې اخته یو کلر دي کبر دي او نوموړې کرښه په داسې شرایطو کې پر امیر عبدالرحمن خان باندې ومنل شوله چې افغانستان پاچا خپله په لاهور کې د انګریزانو سره محاصره و د انګریزانو سره محاصره و په دغه شرایط او دلته په دغه وخت کې پر پنجدې باندې روسانو برید وکړ چې په نتیجه کې د افغانستان څخه پنجدې او مرو ونیول د افغانستان 800 سپاره عسکر او 1200 سپاره او 1200 پولي عسکر دغه وخت قتل عام شول سره د ډیرو غټو لوړو جنرالانو سره د ډیرو لوړو غټو سایمن سبانو دغسې په دغسې شرایطو کې دا خبر ډیورنډ و د عبدالرحمن خان ته وویلې خو عبدالرحمن خان پر دغه باندې ټینګار کوي چې افغانستان یعنې څه شی موږ یعنې څوک یو انګریزانو د دې څخه د دغه حالت څخه ګټه واخیستله حالات په خپله په دننه په جامعه کې هم داسې حالات و چې قومندان سالاري ول هر قومندان د غصب په خاطر باندې د بلې منطقې د غصب په خاطر باندې جنګونه سره کوله او مرکزي حکومت د منځه تللی و د شمال لخوا څخه هم پرابلمونه وو پر افغانستان باندې نو په دغسې شرایطو کې ډیورنډ کرښه انګریزانو پر افغانستان باندې وترپله چې هغه تقریبا 5622 کیلومتره په اوږدوالي باندې دا کرښه پر موږ باندې وترپل شوه خو په هر صورت باندې امیر عبدالرحمن خان افغانستان مرکزي حکومت په ډېره مېړانه باندې او یو متمرکز حکومت د کابل تر سیوري لاندې جوړ کړي او د هغه قومونه چې واقعا یاغیان وه مالیه بیا نه ورکوله د دولت سره همکاري نه درلودله د دوی بېرته راټولول او د دغه منطقوي جنګ سالارانو تابع کول دا کار یو سخت کار و ګران کار و مګر امیر عبدالرحمن خان دا کار وکولی سوای دلته مهمه خبره دا ده چې یو وخت محمد ابراهیم عطایي د سرحداتو معین و نو هغه ما ته دغه کیسه وکړه د ډیورنډ په باب باندې پوښتنه ځینې وکړله هغه د ډېرو غني معلوماتو سړی و او ډېر تاریخونه یې لیکلي چې زموږ دوستان یې د نامه سره بلدیت لري هغه ویل عبدالرحمن خان کومه امضا د دوی سره نه ده کړې او کوم خط یې په رسمیت نه دی ورسره پېژندلی فقط او فقط
دغه ځای ډېر مهم دی چې امیر عبدالرحمن خان دغه خط د امنیت د سیمې په نامه باندې ورسره پېژندلی دی د انګریزانو د امنیت سیمه او په نتیجه کې باید افغانستان ته امتیازات ورکړل شي دغه سیمې چې یو تعداد پیسې وي او دا باید افغانستان ته ورکړل شي وو سلاوي ورکړل شي وو او د سرحد په پښتنو باندې نظامي قواوې باید ورنشي هغه باید مستقل وي آزاد وي تګ راتګ باید وي منتها د امنیت د خط په حیث باندې دا امیر عبدالرحمن خان ورسره پېژندلی دي مګر نه د ډیورنډ د خط د امضا په حیث باندې نو دا ځای ډېر دغه دی ډېر مهم دی خو هغه وخت چې بیا دا پاکستان جوړ شو ما مخکې وویل چې پاکستان تجزیه د پاکستانیانو په ګټه باندې هم ده او دلته د دې خوا پښتنو د هخوا پښتنو په ګډه باندې ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات لیدلي دي خان عبدالغفار خان په وارو وارو بندیخانې ته تللی دي زندان ته تللی دي او د خدایي خدمتګارانو تر نامه لاندې خپل منظم ګوند د کانګریس سره په روابطو باندې دا ایجاد کړي او د پښتنو غږ پورته کړي په کوچ پخوا کې خان عبدالصمد خان د انجمن وطن په نامه باندې ګوند ایجاد کړي او د دوی دوه ترمنځ روابط سره ټینګ شوله د پښتنو غږ پورته کړي خو د پاکستان حکومت پر دوی باندې خورا ډېرې ستونزې راوستلې چې زه غواړم چې دا خپل مجلس یو څه اعلان کړم نو هغه مهمو چوکته ته پاکستان د هندوستان او افغانستان پر خاوره جوړ شو د هیڅ قوم ولس یا خلک هم په دغه استعماري کرښه باندې خوښ نه وو نو ځکه خو د پاکستان د تاریخ سره سم په هغه خاوره کې مرګ ژوبله فرار او د پاکستان د نوم څخه نفرت چې هر څوک په دې پوهېږي چې پاکستان یوازې د غربي سرمایهداري هېوادونو لپاره یو نظامي کشله یا عسکري فرقه ده چې هر وخت حکومتونه په پردتاو سره راچپه کوي همیشه که تاسې کتلي وي چې ملي حکومتونه ته جوړ شوي دي جنرالانو کودتاو ته کړې ده او په کودتاو باندې د منځه وړي دي همدغسې مشران ډېر وکړل مثال په ډول باندې د بلوڅو مشر اکبر بختۍ د ژوند ډېره برخه یې په فرار او زندان کې تېره کړه خان عبدالغفار خان یا فخر افغان په 1921 کال کې د استعمار سره د مخالفت په توګه اووه کاله بندي شو همدغسې په دوهمه عمومي جګړه کې د انګریزانو سره د عدم تعاون په جرم د کانګریس د نورو مشرانو سره په 2 کاله بندي شو او بیا هم په وارو وارو د پښتنو د حقوقو په نامه زندان ته تللي څو د پېښور په ریډینګ روغتون کې په 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو او دا افتخارات هم افغانستان ته ورکړل چې دی د خپل وطن سره سم په جلال آباد کې ښخ شو لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان خان عبدالصمد خان چې په سیمه کې یو پېژندل شوی سیاسي مبارزان د ازادۍ د لارې مخور و هم د ورته ستونزو سره مخامخ او ګریوان خان عبدالصمد خان په 1929 کال کې هندوستان ته د محمد ایوب خان سلام خان محمد عیسی خان په ملګرتیا ولاړې حتی د کانګریس د مشهوره عالمانو سره سیاسي لاره شریکه کړه او منظم مبارزه یې د ګاندي نهرو او پاچا خان سره یو ځای راپیل کړه چې په دغه پیل د منظمې مبارزې هم و او په همدغه کال کې خان عبدالصمد خان او خان محمد ایوب خان د انجمن وطن د ګوند خښته کېښول د فرعي خدمتګارانو سره اړیکې ټینګې شوې د دواړو ګوندونو په یو وخت کې هدفمنده مبارزه په صلاح او مشوره سره کوله په 1928 کال کې چې د افغانستان ملي پاچا د ستونزو سره مخامخ شو امان الله خان
خان عبدالصمد خان غوښتل چې د هغه عملي مرستې ور وځانګي خو د انګریزانو د خوا څخه په تکلیفي زندان سره د ملګرو سره زنداني او په 1929 میلادي کال کې د انجمن وطن ګوند د خدایي خدمتګارانو ګوند د مهاتما ګاندي یا کانګرس په ملاتړ د انګریزانو سره دننه همکاري اعلان کړه چې د انګریزانو د خوا څخه خان عبدالصمد خان او خان عبدالغفار خان په زندان ته بیا وسپارل شول او بیا وروسته خان عبدالصمد خان د بلوچ سره یو ځل د کانګرس په مشوره و یې نتیجې ته ورسېدل چې توپک پر ځای باندې د خبرو او عدم تشدد لار خپله کړې شوه. دغه وخت خان عبدالصمد خان چې ځای د استقلال په نامه یو اخبار راپیل کړ. د بلوچ مشر یوسف علي مدرسي د البلوچ په نوم باندې اخبار راپیل کړ چې د همدغه وخت یعنې 1910 کال د کیسه خواني د بازار کیسه هم رامنځته شوه. دا یو ډېره مشهوره کیسه ده چې په پاکستان کې ډېر پښتانه تلف شوله یا شهیدان شوله. دغه تراژیدي خو تر هغه وخته پورې چې پاکستان جوړېدی د انګریزانو سره جریان درلودی. خو څه وخت چې په 1948 کال کې د هندوستان د هند او پاکستان په نوم دوه هېواده جوړ شول، پښتنو بلوڅو ته خپل حقوق پکښې ور نه کړل شول او یو تش په نامه ریفرنډم جوړ شو چې په دې کې نه خدایي خدمتګارانو برخه واخیسته او نه د انجمن ګوند برخه واخیسته. څه وخت چې پاکستان جوړ شو، پاکستان جوړېدل پر دوو دغه باندې چې یوه خوا ته قرآن ایښی و، بله خوا ته ګړنګ ایښی و. اوس نو پښتانه خو نو ټوله د مسلمانان دي او قرآن ته د متکي دي او دې وخت کې سیاست هم ځینې پاتې وي. دغه ټولو قرآن ته رایې ورکړل او د پاکستان یووالی باندې جوړ کړي او هغه چې څوک چې هندوانو دغه د هندوانو هېواد یې جوړ کړي. نو پر دغه نامه باندې پاکستان یې جوړ کړي. په 1966 کال کې د بندیخانې څخه راخوشي شوله. نو بیا د بلوچ سندي بنګالي د خپلواکۍ د تحریک لپاره یو عمومي نیشنل ګوند جوړ کړي چې په دې باندې بیا سرکار ورته پخه شو او د پښتنو مشران یې زندان ته واستول. خان محمد ایوب خان هم په دغه جنګش یو مخور دی. د ګلستان د خانانو څخه دی. په 1906 کال کې زیږېدلی خان محمد ایوب خان چې د انجمن وطن د مرکزي کمیټې د لوړپوړو مشرانو د جمهوریت څخه و. د انګریزانو پر ضد یې یو ولسي پاڅون راپیل کړي. که څه هم دغه وخت محمد ایوب خان په عمر کشر و، په ذهني لحاظ باندې ډېر هوښیار او فعال ځوان و. انګریزان په دغه وخت کې د وطن د ګوند د مشرانو څخه ډېر سخت په ډاډ کې ونه سمدلاسه د وطن د ګوند پر مشرانو باندې په 1928 کې حمله وکړه. د ګوند مشر یې خان عبدالصمد خان، اڅکزی محمد ایوب خان، اڅکزی سلام خان، محمد عیسی خان د همدغه وخت د بلوچستان د ګورنر وولف بلیارډ په امر ونیول شول او د مچ زندان ته بوتلل شول. د مچ زندان یو ډېر جزایي زندان دی چې ګرمي یې تر 50 پورې تقریبا رسېږي د سانتیګریډ. ډېر په دغه زندان کې او بیا ما ته جعفرخان یو کیسه وکړه چې 11 کاله دی د مچ په زندان کې و او په دغه 50 درجې سانتیګریډ په ګرمۍ کې د بوجي کالي یې اغوستې وه. بوري ورته وایي، بوجي ورته وایي. د کالي یې اغوستې وه چې وجود یې ټوله پکښې وشوړېدی و. نو دا یو ډېر ظالمانه زندان ده د انګریزانو د میراث د پاکستانیانو. په همدغه وخت کې د انجمن وطن د مرکزي کمیټې غړو د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب وکړ. 22 ورځې مکمل دوی ډوډۍ ونه خوړله چې بالاخره تر دغه سرحده پورې راورسېد. د بلخ څخه د انګریزان پر دې باندې وپوهېدله چې دا جنګش سرتاسري کېږي. نو دوی د مرګ په لحظو کې راخوشي کړله. دوی داسې حالت درلودی وایي چې یو د بله یې هم نه سره پېژندله. 22 ورځې ډېر وخت. دلته ولس هم همکاري اعلان کړله یا د دوی وشاته ودرېدله. نو د ګلستان په ساحه کې 2 انګریزه
وتشتغل چې یو یې میجر فرنګي پیرت نومېدی او بل یې هم میرمن فریر دا وتښتوله پر انګریزانو باندې فشار راوستی چې د پښتنو یا د انجمن وطن څه خبرې ومني په هر صورت روح دې ښاد وي دا وکړو دغه ځای پي ټي ایم د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځکه راپیدا شو اوس موږ د پورته قربانیو څخه خبر شو د همدغو قربانیو انګېزه نن د پي ټي ایم یا پښتون د ژغورنې په ننني غورځنګ کې وینو پرون کله افغان عبدالصمد خان په خپل کور کې د شهادت جام نوش کړي ولسیار په یوه سولیزه مظاهره کې په کوټه کې شهید کړل شو د پښتنو مشران یا په زندان یا هم په مسافرت کې د مهاجرت په شرایطو کې مړه شول خو انګېزه یې پرېښوده انګېزه یې موږ تاسې نن ورځ وینو نننی شهیدان که شهید ارماني لوني و یا طاهر خان یا مشعل خان یا هم دغه د پاکستان د کرنلین کرښ پر سر باندې د جنرال عبدالرازق شهیدېدل جنرال مومن حسن خیل وژنه هم هغه ځنځیري هدفونو ته وژل دي چې دا هدف لپاره وژل شوي دي چې علتونه یې د پښتنو د ازادۍ او اواز ګڼلی شو منظور پښتون وړاندیزونه ډېر مقدس فعاله او د نننۍ ورځې تر ټولو ښه مخکښه حرکت ګڼلی شم چې په ډېر لږ وخت کې د خلکو او پښتني ولس په زړه کې ځای ونیو د دوی غوښتنې د پښتنو د عیني او ذاتي شرایطو سره برابر دي ځکه نو په ډېر وخت کې په میلیونونو انسانان یو موج حرکت ته راوچت کړل او په هر غږ کې په لکونو ولسونه وشاته ودرېده او د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ پاشان د پښتانه سره یو موټی کړه او داسې شعارونه یې په ډېر لوړ افتکار سره مطرح کړه چې د اوسني وخت د عیني او ذهني شرایطو سره برابر دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د شعارونو مسالمت امیزه د قومي برتري پر ضد یوازې د پښتنو د نجات او د لر او بر پښتنو د یو متحد قوم د غوښتنې ولسونه دي په واقعیت کې هم هر قوم حق لري چې د خود ارادیت په رڼا کې خپله ژبه فرهنګ او ملي ګټې وساتي او د ملي ګټو دپاره مبارزه وکړي دا حق نورو قومونو اخیستی دي دوه المان سره یو سوله ویتنام سره یو سوله په ډېرو ځایونو د سرحدات سره یو سوله اتحاد جماهیر شوروي په مختلفو جمهوریتو باندې تقسیم شو نو پښتانه هم دا حق لري چې د خود ارادیت په رڼا کې خپل حق ترلاسه کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ بریالیتوب هم په دغه لاندې څو ټکو کې زه رالنډوم لومړی پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان او افغانستان د هیڅ یو قوم سیمې او ولس پر ضد نه دی جوړ شوی هغه یوازې د پښتنو حق او حقوق د پنجاب د سیاسیونو او چارواکو څخه د سولې او خبرو د لارې غواړي حتی د پنجاب خلکو ته هم د ښه ژوند ارزو لري دوهم پښتون ژغورنې غورځنګ لکه څنګه چې د پنجاب د برتري پر پښتنو نه غواړي همدغسې د پښتنو برتري هم پر نورو ولسونو نه غواړي او د هغوی مبارزې قانوني مسالمت امیزه او د میلیونو ولسونو د غوښتنو سره برابر دي دریم د پښتون ژغورنې غورځنګ د نړیوال سازمان د قانوني موادو سره برابر ملي او ډیموکراټیکه مبارزه ده د پښتنو د خاورې د ترلاسه کولو په خاطر نوموړې مبارزه راپیل شوې ده او د ملل متحد پرېکړو ته په بشپړه توګه احترام کوي څلورم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ډېر علمي او ډیالکټیکي ډول د مبارزې وسترکچر یا تنظیم ته ارزښت ورکوي دا ډېره مهمه ده چې په یو سازمان ټولنه او یا جامعه کې سترکچر موجود وي هره پروسه پر خپل ځای باندې چې دا نوموړی غورځنګ تر ټولو ستره بریالیتوب ګڼمه که هر څومره پښتانه
باغیرت د ټینګ عزم خاوندان هم وي، هېوادپاله وي، په بېنظمۍ سره نشي کولی چې د خپلو حقوقو جوګه شي. یوازینۍ د نجات لار د سیاسي مبارزې د لارې ښه تنظیم او سټرکچر. پنځم، موږ پښتنو ته اوس بشپړه تجربه ده چې بېنظمه مبارزه هېڅ ډول لاسته راوړنه نه لري، یوازې تلفات، تاوان او نور هم د خپلو پښتنو او ولسونو ضعیفه کول دي. ځکه باید بیا هم د تلفاتو او د دښمن د سیاسي چال او چلبازیو په مقابل کې هوښیارانه مبارزه وشي چې دغه ډول مبارزې اصلي ماهیت د پښتون غورځنګ درکړی دی او مخ په وړاندې په چټکۍ سره درومي. شپږم، ما چې نوموړی غورځنګ په هر اړخیزه توګه د کیک پېژندلی دی، د هغوی د مشر ښاغلي منظور پښتون له نظره باید اصولو ته درناوی وشي او که په یو سیاسي سازمان او یا سیاسي ډلو، ټولنو او غورځنګونو کې لازم اصول نه وي موجود، هغه به هېڅ هم بریاوې ترلاسه نه کړي. دا خبره هم سمه خبره ده چې انسانان بدلیږي، فکرونه بدلیږي، اوړي خو اصول ثابت دي او ثابت به وي. نو ځکه باید پر هغه اصولو باندې بشپړه باور ولرو چې کوم چې د ټولنې د عیني او ذهني شرایطو پر بنسټ باندې جوړ شوي وي. اووم، ځانګړنه د پښتون د ژغورنې غورځنګ بریاوې هم د لمر په څېر روښانه دي. هغه دا چې په نړۍ کې هېڅ یو داسې غورځنګ ما نه دی لیدلی چې په دومره لږ وخت یا څو ورځو کې په لکونو بامسؤلیته کسان د غورځنګ شاته ودروي. موږ د پښتنو د ډېرو غټو مشرانو مبارزې د معاصر وخت کې موږ تاسې ولیدلې چې ډېر د قدر وړ هم وه، لکه خدای خدمتګاران، انجمن وطن، چې د مبارزې افتخارات یې هر پښتون لري او فخر په کوي، خو په دومره چټکۍ سره پر مخ لا نه وړي. پی ټي ایم غورځنګ د یادولو وړ بولمه، ځکه چې احمدشاه بابا د بریالیتوب راز هم په دغه منظمه مبارزه کې و. نو دا چې نوموړی غورځنګ منظمې مبارزې ته د اولویت حق ورکوي، درسته خبره ده. اتم، دا خبره په بشپړه توګه د فکر کولو ارزښت لري. پښتانه په جنګ کې ګټي، خو په سیاست کې بایلي. د بېلګې په توګه څه وخت چې د انګریزانو لښکر د درو لارو څخه له خیبره، کورم او چمن یا کوټ د لارو څخه پر افغانستان باندې د 22,000 موډرن سلاو عسکرو سامنصبانو په شمول راننوتله، خو بیرته د تللو یا وتلو امکانات یې نه درلودل او یوازې یو زخمي جنرال برنس په نیم حالت تر نورو فرنګیانو پورې په مصلحت ډول باندې البته او د عبرت په خاطر باندې افغانانو پرېښوي چې د نورو لپاره عبرت شي چې دغه سړی دا لیدل. نهم، د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې د پښتنو ګټې او تاوانونه سره مشترک او ګډ دي او پښتون یو قوم دی. که پر کندهار غمیزه راځي نو هغه همدغه غمیزه او د هغه تاثیرات به پر پېښور او کویټه باندې خامخا وي. او په لکه څنګه چې وایي چې اوبه په ډنګ نه بېلېږي. لسم، د ښاغلي منظور صاحب دا وینا د بشپړ ملاتړ وړ ده چې د خان عبدالصمد خان او خان عبدالغفار خان هدفونه یو وه، لاره یوه وه، خو میتودونه یې تفاوت درلودل. په رښتیا هم د هغو میتودونه په دې کې تفاوت درلودله. څه وخت چې پاکستان جوړېدی نو دلته طرحه دا و چې د ګړنګ او د قرآن په نامه باندې دوه سمبولونه کښېږدي، خو خان عبدالصمد خان په دې کې دا و چې د پښتون په نامه دې هم سمبول کښېښول شي، یعنې د پښتون دپاره دې هم رایه واچول شي. دا ولې پاچا خان په دې کې دا وخت چې کافر موږ ته ازادي راکوي نو مسلمان خو یې خامخا راکوي. دا یو اشتباه. په هر صورت د دوی ترمنځ د مبارزه یوه وه، خو میتودونه یې تفاوت درلودله. 11 نن ورځ چې د مذهب په نوم ځینې تروریستي عملونه سرته رسېږي، دا د پښتنو د عقیدو سره په بشپړه توګه مخالفه دي. پښتانه په خپل ځان کې ډېر ښه علمي او د بشري اصولو سره برابر اجتماعي قراردادونه لري چې هغه د مشرانو درناوی دی، د کشرانو حقوق دي، د ښځو حقوق دي، د ناروغ او جوړ حقوق دي، خپل مذهب هم پر ګران دی او د نورو مذهبو ته هم احترام دی او داسې نور.
پښتانه په خپل 15,000 کلن تاریخ کې نوموړي قوانین ساتلي دي او تر نن ورځې پورې احترام لري چې د همدغه ټولنیزو قوانینو پر بنسټ په سیمه کې د یو غیرتي قوم په نوم مشهور سره هم مشهور دي خو د بعد مرغه دغه اوس چې ځینې داسې څه وینو چې زموږ د ټولنیزو قراردادونو هغه اجتماعي قراردادونه چې پښتانه په خپل منځ کې لري او هغه احترامات چې لري د دغه اجتماعي قراردادونو څخه خلاف دي د بیلګې په توګه د جنګ په میدان کې د یو تسلیم سوي سربازه یا جنګیالي څخه سر پرې کول د هغه توهین کول پر ځانونو باندې بمونه تړل او بې ګناه خلک وژل د مقابل جنګیالي د جنګ د قوانین تر پښو لاندې کول او یو وحشي اسلام خلکو ته ښول دغه ټوله هغه څه دي چې د بېګانه هیوادو څخه د بېګانه کلتور څخه موږ ته راغلي دي زموږ د بدنامۍ په خاطر باندې نتیجه یو کوچنۍ نتیجه په دې کې شک نشته چې زموږ د پښتنو په مخ کې ډېرې درنې ستونزې پرتې دي او هم د تاریخ په اوږدو کې سختې ورځې تېرې کړې دي او نن هم د یوې سختې ازموینې سره مخامخ یو که په دغه اساس پړاو کې موږ د وخت د شرایطو څخه په اسانۍ راووتلو علت به یې د لر او بر په پښتنو یووالی وي چې نن همدغه غورځنګ د ښاغلي منظور پښتون په لارښوونه او کلک عزم سره راڅرګند شوی دی او پیروز او کامیابه دي وي همدغه پښتون او د تاسو د پی ټي ایم د مخور څخه چې ماته دعوت راکړي